و یقین دی پوخ دی چې رازق الله دی. بیا د بل حق باندې حملې مکوه. څو ورځې ژوند دی دا په مینه تیر کړه. چا سره بغض او کینې مکوه. وی د چا په سترګو کې ارمان پاتې شي، چاته د ټول عمر خفګان پاتې شي. وی امیدونه یې د سلو کالو، انسان چې مړ شي تر جهان پاتې شي. وی فنا شي د دنیا نه خو یادونو کې اوسیږي. ښایسته خواږه مخونه په دې زړونو کې اوسیږي. په خپل لاس یې دفن کړي پې د خاورو سلی جوړ کړي چې لاړ شي د دنیا نه تصویرونو کې اوسیږي. وی جون لمې جانان ښه دی او مرګ لمې ایمان ښه دی. زه په ساقي څه کوم ماله ملا جان ښه دی. او حق ته چې حق نه وایي ډک دی قبرستان ښه دی. وی زړګیه تکبر کې چې ګرځېږي خلک ولې، څه لږه زندګي ده چې نازېږي خلک ولې. او په ژوند باندې زړګیه څه پوښتنه چا ونه کړه. حیران یم چې د مرګ نه پس درنېږي خلک ولې. وی په ژوند کې ډېر خفه وي خو تپوس یې خلک نه کړي. د مرګ نه پس دې خلکو ته یادېږي خلک ولې. عزیزه محبت کول دا لویه بندګي ده. دا بعضې نفرتونو کې ډوبېږي خلک ولې. تا د خپل رور په کډو بالکل احتجاج ونه کړو. څومره بې غمه او بې خیاله یې منم دې یاره. د سیاسي خلکو په غم باندې غمجن پښتنو، د خپل پښتون په غم خوشحاله یې منم دې یاره. عبدالرحمن بابا فرمایي وی خاکساري د خاکسارانو مرتبه ده. که زړوکې یې خیرن وي زړه یې سپین دی. د سرکښو سر که ورشي تر اسمانه، په دوه ورځې پس یې ځای زیر زمین دی. وی په تیر وختونو کې د مینې انتها پرته وه. په نرمو شونډو د هر چا ښایسته خندا پرته وه. د یو بل غم کې یو بل ته لاس په نام ولاړ وو. په هغه دور کې په هر زړه کې ډېر وفا پرته وه. په خوشحالۍ کې به یو بل ته ودرېدل په مینه. په موسمونو کې څه بل رنګې ښکلا پرته وه. د مشر مخ کې به یو کشر غږ کولی نه شو. داسې زړګیه هغه زړونو کې حیا پرته وه. کچه کورونه و اشنا د برکتونو ډک و. په هر یو مخ باندې ښایسته ښکلې مسکا پرته وه. عزیزه ما ته خپل خواږه خواږه دوستان یادېږي. په هغه دور کې څه بل رنګې مزه پرته وه. وی چې بې ننګ او بې پښتو وي پښتون نه دی. چې د کام په شرمېدو وي پښتون نه دی. پښتون هغه دی چې غم د تمام کام خوري. چې د ځان په جګېدو وي پښتون نه دی. د پښتون نظر مدام په ننګ و نام وي. چې نظر یې په پیسو وي پښتون نه دی.